دومره زور دومره قوت شته د بېوزلي زړه رګو کې چې مسکا په شونډو وژني د افغان د ماشومانو مغوه کېږي بقتیله په دې هسکو سردرو کې. مننه ډېره زیاته تاسو ته. بله بله وخت وعلیکم السلام. ورته زر راته تلیفون نمبر انشاءالله زه درته مننه ژوندی اوسې. زه ټلیفون درته کوم په سترګو. خاصې مال دا نمره دې راکړه که ودې که دا نمره دې مال راکړه زه درته ټلیفون بیا کوم بل څوک نه اوري غږ دی. صحیح ده ښه ښه صحیح ښه بله بله صحیح شو. او وبخښه نومت شو صحیح. زه ټلیفون در کوم بیا سره خبره کوم. صحیح شه ډېره مننه خورې په مخه ده مخه ده ښه مخه. دې مخکې کاکا چې نو ټلیفون ته یو دوه پوښتنه زه نه کوم. ټلیفون ته اول ځواب ووایه. خلاص ټلیفون دوه لاینې پاتې دي. خیر دی ښځه ته مې خپله پوښتنه وکړه. هغه دا و چې څنګه چې تاسو وویل اکثره خلک په خپل خبرې کوي چې دا کوزه پښتونخوا د خلکو د پښتون نه مطلب شه د کوزه پښتونخوا او خلک وایي چې افغانستان او پاکستان اکثر یو پښتانه دي یو وطن دی. خلک دا خبره ولې وایي کوزه پښتونخوا دی دغه کې؟ نو دا د پښتونخوا تاریخ چې کوم دی او د دې جغرافیایي ساحت چې کوم دی په کوم ځای کې دا آباده ده نو د دې یوه سیمه چې ده یوه برخه هغه بره ده یعنی اوچتوالی په معنو کې یا د غرونو په طرف ته یا د افغانستان د غرونو په افغانستان کې راغلی ده. بله د پیښور وادي چې کومه ده سمه چې موږ ورته وایو دا پلین ده نو دا د دې غرونو نه لاندې ده. زموږ هسې هم آبادۍ داسې شوي دي چې دا غرونه دي دا د غرونو لمنې دي. یو په غره کې وي بله په لمنه کې وي نو هغه پاس وي بره وي دا لاندې وي. نو دا بره چې په غرونو کې کم آباد دي پښتانه او یا کومه سیمه ده نو هغې ته بره پښتونخوا وایي. کومه چې لاندې په دې طرف راځي دې ته کوزه پښتونخوا وایي. دغسې افغان ته هم لر او بر افغان هم وایي. نو دا موږ په کلو کې هم شته بر کلی او کوز کلی بره دره کوزه دره بره باز دره کوزه باز دره په سوات کې بر سوات کوز سوات نو بره پښتونخوا کوزه پښتونخوا دا شته دی. بل سوال دا ده تاسو دنیا ډېر ملکونو ته تللی یاستئ سفر هم کړی ده ډېر څه غونډو کې مې حصه اخیستې ده. تاسو د خپل نوي نسل افغانانو ته ټول ته څه پیغام دوی څنګه وشي د خپل وطن دپاره خدمت وکړي او دوی بېرته خپل وطن پلو وګرځي؟ زه که په دوو ټکو کې دا خبره کوم نو دا به ورته ووایم چې څنګه چې افغاني او د افغانیت د صفت د پښتونیت د صفت تقاضا ده تر اوسه پورې تاسو سینه درنه یخه شوې وه او سر مو ګرم ساتلی و. نو چې سر ګرم شي نو ډېرې غلطۍ کېږي جنګ جګړې پیښې کېږي. اوس وخت ټولو ورونو ته چې سینه ګرمه ساتئ او جذبه دې پکې وي د جذبې حرارت دې پکې وي تاو دې تپ دې پکې وي خو سر یخ ساتئ ځکه چې په ساړه دماغو په یخو دماغو په آرام په کلار چې کم سوچ او کم فکر کېږي نو د دنیا کارونه دنیا لارې چارې پې سمیږي. سینه ګرم په سینې کې جذبه خو سر یخ ځکه چې په سړو سمه فیصله صحیح فیصلې ته رسېږئ او د دغې فیصلې د دې مقصد زما دا دی چې علم تحصیل وکړئ د علم ځان پوهه کړئ. په مونږ کې غټه خامي چې ده د ناپوهۍ دا ده چې مونږ ډېر وخته پورې بې سواده ساتلی شوي نوي علمونه مو نه دي زده کړي نوي هنرونه مو نه دي زده کړي. ټولنیز ژوند کې د مینې او د امن او دا ټول کېږي په امن باندې. نو چې کله تاسو دا صفتونه خپل کې یو امن را جوړ کې په خپلو منطقو کې نو د هغه امن کې دا ټول که فصلونه دي که بوټي دي که ونې دي که علمونه دي که هر څه دي دا په امن کې او د امن په هوا کې زرغونېږي. نو چې یو ځلې تاسو د خپل تمدن دغه فصل زرغون کې نو په دنیا به بیا داسې خواره شي لکه څنګه مو چې یو دور و هغه دور را یاد کې دا په تاسو باندې فرض دي. مشرانو زموږ نوم دومره حس کړی اوس په کار دی چې دغه نوم مو حس
وساتئ. ډېره مننه ډېره ډاکټر مننه، ډېره صاحب شته ډېره مننه. السلام علیکم. د تیرو خاطرو پروګرام ته ستړي مه شئ. بلې مهرباني وکړئ. السلام علیکم. د تیرو خاطرو پروګرام ته ستړي مه شئ. بلې بله خبرې کوئ صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم شینوار صاحب. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ صاحب. په خیر راغلی. په لنډې خبرې لنډې پوښتنې چې بس ټول 15 دقیقې پای دي. زه سلیم ملکزی خبرې کوم شمالي کالیفورنیا نه. مهرباني کوئ صاحب ستړی مه شئ. مهرباني ده. زما تېره شپه مې هم له دغه سره ډاکټر صاحب محترم سره کتلي وو. مهرباني کوئ. ډېر خوښ یم چې یو ځل بیا دې مجلس کې تاسو سره یو ځای ناست دی. زما پوښتنه بله شپه ما کوله مګر وخت پاته شو او زه نن بیا په هماغه موقف کې یم چې وخت په خلاصېدو دی. ښه مهرباني کوه. زه نه دی خلاص. وایه پوښتنه دې وکړه. دا دی چې دوی مخکې دا د پښتو د رسم الخط یا د لیکدود خبره وکړله. اوس دا راته وایي چې په پښتنو کې تقریبا د غیر احصایي رسمي احصایي له مخې یوازې 40% په نارینه او 7% په مېرمنې یا ښځې د لیک لوست په پښتو کولی شي. ځینې خلک کوشش کوي چې دغه رسم الخط د عربي رسم الخط نه لاتیني ته واړي لکه چې کمال اتاتورک په ترکیه کې کړی و. زما پوښتنه خوشحاله ودان اوسئ.